اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، بیا هم تاسو ته د یو نوي درس سره حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. د درس موضوع ده د فیثاغورس قضیه په مثالونو کې. هدف له دې څخه دا دی چې څه ډول موږ کولی شو د فیثاغورس قضیې څخه په مثالونو کې یا د قایم الزاویه مثلث د نامعلومو ځلو په معلومولو کې استفاده کولی شو. راځم په مثالونو کې تاسو ته ښیم. لومړی مثال، که دغه یو قایم الزاویه مثلث وښیو، A B C. A راسته مخامخ ځوله په کوچنۍ A سره، C راسته مخامخ ځوله په کوچنۍ C سره، B راسته مخامخ ځوله په کوچنۍ B سره. په یاد ولرئ چې په قایم الزاویه مثلث کې هر وخت لپاره قایمې زاویې ته مخامخ ځوله وتر بلل کېږي. که په دې مثلث کې B ځوله 3 سانتي متره وي، A ځوله 4 سانتي متره وي، نو C ځوله یا وتر به 2 سانتي متره وي. د فیثاغورس قضیه په عموم کې موږ داسې لیکله: C مربع مساوي کېږي A مربع جمع B مربع، یعنی وتر مربع مساوي کېږي د نورو دوه قایمو ځلو د مربعاتو مجموعې سره. C مربع مساوي شي A مربع، یعنی 4 سانتي متر کل مربع جمع B مربع، یعنی 3 سانتي متر کل مربع. C مربع مساوي شي، دا چې دوه کل توماندی نو ځان ځان ته یې لیکلی شو 4 مربع سانتي متر مربع جمع 3 مربع سانتي متر مربع. C مربع مساوي شي 4 مربع 14 سانتي متر مربع خپله جمع 3 مربع 9 سانتي متر مربع خپله. په یاد ولرئ، هر کله چې واحد او د واحد درجه سره یو شان وي، په داسې حالت کې د دوی ضریبونه جمع کوو د واحد څخه یو واحد. 9 شپږ 15 یو حاصل یو جمع یو څو کېږي 2، ټول به شي 25 سانتي متر مربع. دواړه طرفونه د مربع اجزا لاندې نیسو، ځکه د C درجه هم 2 ده. دلته به د C درجه د جذر درجه سره له منځه لاړه شي، نو لیکلی شو اوس C مساوي 25 دغسې لیکلی شو چې 15 مربع سانتي متر مربع پخپله دا له جذر څخه خلاص نه دي، نو دلته یې اختصاروو یا له جذر څخه یې خارجوو. څه ډول؟ د 15 درجه د جذر سره له منځه وړو، د واحد درجه هم د جذر سره له منځه وړو، نو C یا وتر مساوي کېږي 15 سانتي متر، یعنی وتر 15 سانتي متره اوږدوالی لري. هیله ده چې په دې مثال باندې پوه وئ. راځم د همدغې شکل په مرسته تاسو ته یو بل مثال هم ښیم، تر څو د فیثاغورس قضیې په مرسته تاسې په سم ډول د مثالونو حل کول زده کړئ. فرض کړئ چې وتر یې معلوم دی، مثال 15 سانتي متره، B نامعلومه ده، B نامعلومه ده. اوس دغسې کوو، C معلومه ده 15 سانتي متره، A معلومه ده 4 سانتي متره، B نامعلومه. نو د دې لپاره بیا هم موږ لومړی د فیثاغورس قضیې فرمولیکه بڼه لیکو. C مربع مساوي کېږي A مربع جمع B مربع. دا چې دلته C او A معلوم دي، باید دا د مساواتو یوې خواته وي، یعنی هر وخت لپاره موږ چې په معادله باندې کار کوو، معلوم یوې خواته پرېږدو، نامعلوم به بلې خواته پرېږدو. نو دلته A او C معلوم، B نامعلوم، B د مساواتو یوې خواته پرېږدو،
A او C د مساواتو بلې خواته پرېږدو. په یاد ولرئ چې که د مساواتو یوې خوا نه بلې خواته یو عدد بدلوو یا یو خط بدلوو نو علامه یې بدلون کوي. نو A مربع که دې خواته اړو علامه یې مثبت ده منفي به شي. داسې لیکو C مربع منفي A مربع مساوي په B مربع سره. که په یو وخت کې دغه بدلوو یعنی C مربع منفي A مربع که دې خواته بدلوو B مربع دې خواته بدلوو بیا یې علامې بدلون نه کوي. دغسې لیکلی شو چې B مربع مساوي کېږي C مربع منفي A مربع. B مربع مساوي شي C مربع یعنی 15 سانتي متر کل مربع منفي A مربع یعنی 4 سانتي متر کل مربع. B مربع مساوي شي 15 سانتي متر کل مربع. دغسې لیکلی شو چې 15 مربع سانتي متر مربع منفي داسې لیکلی شو چې 4 مربع سانتي متر مربع. B مربع مساوي شي 15 مربع 15 سانتي متر مربع په خپله منفي 4 مربع 14 سانتي متر مربع په خپله. B مربع به مساوي شي 15 منفي 14 نشي کېدی یو له دې څخه حاصل ورکړو تر څو 15 شي. 15 څخه که چېرې 6 تفریق شي نه پاتې کېږي. دلته یو پاتې شول یو څخه که یو تفریق شي 0 لیکلو ته اړتیا نشته. د واحد څخه یو واحد. دغه بیا داسې لیکلی شو B مربع مساوي کېږي نه دغسې هم لیکلی شو چې 3 مربع سانتي متر مربع په خپله. دا چې دلته د B درجه 2 ده نو بیا هم دواړه طرفونه د مربع جذر لاندې نیسو. دا به له دې سره ختم شي د عدد درجه د واحد درجه به هم د جذر سره ختم شي. نو معلومه شوه چې د B زوله به 3 سانتي متره اوږدوالی لرونکي وي. ښه ګران زده کوونکو هیله ده چې په درس باندې پوه وئ. بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم بیا لا پمان.